د بغلان د څلورو کانونو کارکونکو له دې امله لاریون کړی چې په وینا یې 3 میاشتې کېږي خپل معاشونه یې نه دي اخیستي او 2 میاشتې کېږي چې د غوري سمنټو له فابریکې څخه دوی د شمال د سکرو د تصدۍ پورې اړوند شوي دي. لاریونوالو چې د شمال کابل لویه لاره یې تړلې وایي چې تازه ورته د شمال د سکرو تصدۍ هم ځواب ورکړی او ټول 603 د څلورو کانونو کارکونکي بې برخلیکه کړي دي. تقریبا 3 ماه شده که ما به سرنوشت هستیم. بیشتر از 3 ماه شد ریاست تصدیق زغالسنگ شمال از ما سرپرستی میکرد و تقریبا بیشتر از 10-15 روز شد که بیخی مستقیم جواب داده هیچ از ما سرپرستی نمیکنه و هیچ مسئولیت در حیث ما در قبال ما این آدم ریاست نداره و بیخی ما را مکمل جواب داده است. خواست ما است که معدن تقریبا 3 ماه میشه به سرنوشت است. این کارگران در مدت 3 ماه که معاش نگرفتن با واسطه که با این شرایط سخت که هیچ نوع امداد و کمکی از طرف هیچ مؤسسه به ما نشدن و روزانه 10 لیتر تیل مسئول آمر معدن کرکر یا کسی دیگه میخرن میرن در معدن کار میکنن. د یادو قانونو د کارکونکو استازي وایي چې د شمال د سکرو تصدۍ د دوی تسلیمي اخیستي او په کراتو یې د مسؤلینو سره خبرې کړي خو لا یې ستونزې نه دي اورېدل شوي. 900 مکتوب وزارت معدن آمده که ریاست تصدی زغالسنگ ما را تسلیم شد. بعد از او این مکتوب اطمینانیه یکی ریاست معدن زغالسنگ ای را به وزارت داده که ما معدن تسلیم شدیم. درست؟ بعد از او این مکتوب یک از طرف زمین وزارت بر ریاست آمده که معاشات کارگر و کارمند مصارف معدن معطل شود الا تعیین سرنوشت. 24 سنبله بوده که این جلسه در وزارت معدن شده اما تا حال نتیجه نداده. لاریون کوونکي وایي تر څو چې معاشونه ورنکړي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. با صدا از ما امیر میگم که لبیک بگه اگر نگویم ما امیر امنیت هم پیشتر آمد که صدا و قطعه 01 هم که اینجا استخدام کنه ما سرک اعلان نمیکنیم تا که مشکل ما حل نشود. فدا محمد تاشی د شمال د سکرو د تصدۍ د کارګرو او د څلورو کانونو د بې برخلیکه کېدو ستونزې مني خو وایي ژر به د دې کارګرو غم وخوړل شي. داده شد معادن 4 دانه همراه با کارگراش و در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند. به خاطر مدغم شدن یا پیشنهاد صورت گرفته به جانب مقام وزارت و او هم به ریاست جمهوری پیشنهاد دارند. نشست‌های همراه با کمیسیون محترم مستقل اصلاح داری خدمات ملکی و هیئت از وزارت معادن چندین بار نشست صورت گرفته به خاطر مدغم شدن از جان کار عملا جریان داره. ان شاء الله رحمان در آینده نزدیک به یک نتیجه مطلوب دست می‌رسیم. معترض کارکونکي وایي که غوښتنې ونه منل شي تر لاریون وروسته به په مرکزي ولایتونو باندې د وارداتي برېښنا مزي هم پرې کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.